د پاکستان پوځ وایي هند امریکا نه دی او پاکستان افغانستان نه دی چې دومره په اسانه برید وکړي. وایي که هند اوبه خوشې نه کړي نو نظامي اقدام به وکړو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې امریکا ته همدې پاکستان لاره واډي ورکړي چې پر افغانستان برید وکړي، خو بې شرمۍ بیا د پیغور ژبه هم کاروي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري د یکشنبې په ورځ هند ته خبرداری ورکړه چې که د پاکستان پر خاورې هر ډول تیری وکړي نو د ژر پرېکنده او سخت غبرګون سره به مخ شي. نوموړي ټینګار وکړ چې پاکستان به د هند برلاسي ونه مني. چودري په 2001 کال پر افغانستان د امریکا برید او دغه راز پر غزې د اسرائیلو بریدونو ته په اشارې وویل واقعیت دا دی چې هند امریکا نه دی او پاکستان افغانستان نه دی. له دې سره هند اسرائیل نه دی او پاکستان فلسطین نه دی. نوموړي دا څرګندونې د ترکي اناډولو خبري اژانس سره په مرکه کې وکړې او زیاته کړه موږ به هیڅکله د هند برلاسي ته غاړه کېنږدو. هر څومره چې هند دا موضوع ژر درک کړي د سیمې او نړۍ د سولې لپاره به هماغومره ښه وي. چودري د هند د تورونو په غبرګون وویل چې ترهګري افراطیت او کرکه د هند داخلي ستونزې دي. هغه زیاته کړه د مودي حکومت د مسلمانانو، سیکانو او نورو لکهګیو په ځپلو سره کرکه، افراطیت او ترهګري لا زیاته کړي. د پاکستان د پوځ ویان ادعا وکړه په پاکستان کې د ترسره شوو ټولو تروریستي فعالیتونو تر شا د هند ملاتړ او هڅونه ده. ګڼ شواهد شته چې داسې پیښې له هند سره تړي. چودري د هند د توغندیزو او بې پیلوټ الوتکو بریدونو یادونه وکړه چې د پاکستان پر بېلابېلو برخو شوي. نوموړي وویل هند هڅه وکړه چې د بېګناه ماشومانو او ښځو د وژلو په وړاندې زموږ عادلانه غچ ته خنډ شي. خو هیر کړل چې موږ هغه ولس نه یو چې وویریږو یا شاتګ وکړو. موږ هیڅکله هم د ظلم یا تیري پر وړاندې سر نه دی ټیټ کړی، نه به یې ټیټ کړو. هغه ویل که هندوستان پر پاکستان د اوبو بندولو لپاره په سیندونو تاسیسات جوړ کړي نو دوی به نظامي اقدام سره یا تاسیسات له منځه یوسي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.